داسې مونځ چې په هغې کې رکوع او سجده وي. که هغې کې یو کس قهقهه وکړي نو مونځ او اودس دواړه یې ماتېږي. اودس به هم سر نه کوي او مونځ به هم سر نه کوي. قهقهه څه ته ویلی شي؟ قهقهه هغې خندا ته ویلی شي. د خندا درې اقسام دي. یو تبسم یا مسکراهټ، دا داسې خندا وي چې دې کې د انسان صرف غاښونه ښکاره شي، هغه اواز ویني. بله ضحک وي، داسې خندا وي چې انسان یې خپله واوري خو بل کس یې د سره خوا کې کم کس یې نه اوري. او قهقهه داسې خندا ته ویلی شي چې خپله یې اوري او د سره خوا کې که څوک کس ولاړ وي نو هغه یې اوري، تیزه خندي. نو که مونځ کې سړی قهقهه وکړي دومره حده پورې خندا وکړي چې هغه دې خپله هم اوري او بل کس هم ورسره که نږدې ولاړ وي اورېدی شي، تیزه خندا وکړه مطلب، نو دې سره مونځ هم ماتېږي او اودس هم ورسره ماتېږي. مونځ به هم سر نه کوي، اودس هم سر نه کوي. او که ضحک یې وکړو مونځ کې مطلب داسې دومره خندا یې وکړه چې ده خپله واورېده، که خوا کې ورسره بل کس ولاړ وي او هغه یې وانه اوري، صرف دی واوري، نو دې ته ضحک وایي. نو ضحک سره هغه مونځ ماتېږي خو اودس نه ماتېږي. نو مونځ به سر نه وکړي او اودس هغه یې نه دی مات.